إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې یو صحابیه چې د یو صحابي میرمن ده دا صحابي رفاعه نومیږي رضی الله عنه او میرمن یې تمیمه نومیږي دغه تمیمه خپل خاوند رفاعه سره ډیر ښه ژوند لري کورنی اخلاق یو بل سره مینه محبت شفقت مهرباني مسؤلیت پذیری دا ټول مسائل په کورنی ژوند کې شته هیڅ نوع مشکل احساس نه کیږي په دغه کورنۍ کې مګر یو ورځ دغه میرمن تمیمه رضی الله عنها خپل خاوند یو دو ملګرو سره ګوري دو نور ملګری دي نارینه دي او د دې خاوند رفاعه رضی الله عنه هم ورسره دی چیرته روان دي خو دغه زنانه فطرتاً غوښتلې چې د خپل خاوند ملګري وګوري چې زما خاوند ښکلی دی که دا ملګري ښکلي دي ګوري چې دا خاوند دی په منځ کې روان دی یو ملګری ښي طرف ته دی او بل ملګری چپ طرف ته دی نو په درې واړو کې د دې خاوند تر ټولو ټیټ قد لري په رنګ کې لږ د هغو نه توروالی تمایل دی دې ځان سره فکر کړی شیطان ورته وسوسه کړی چې دا زما خاوند خو په ټولو کې بدرنګ دی دغه ملګری ته ګوره جګ قد لري دا بل ملګری جګ قد لري دی دا رقم باندې لري دی دا رقم او زما خاوند دا رقم دی نو شیطان د دغه خاوند هغه ټول نیک اخلاق او نیک محاسن د دې په زړه کې پټ کړل اوس د دې خاوند نیک اخلاقو ته نه ګوري د هغې هغه مسؤلیت پذیرۍ ته نه ګوري کورنۍ ژوند ته نه ګوري د دې هغه احترام او مسؤلیت ته نه ګوري فقط هغه قد او قامت او ظاهري ښکلا ته متوجه شو شیطان ورته دغه دوه نور کسان ښکلي کړل د خپل خاوند ورته بدرنګ معرفي کړ خو د دې په زړه کې همدغه وسوسه ولیدله چې زه باید د دې خاوند څخه لرې شم جدا شم ځکه زه لا ځوانه یم کیدی شي بل ښکلی خاوند پیدا کړم ما هر څوک په نکاح کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله یا رسول الله زه د خپل خاوند څخه په اخلاقو کې مشکل نه لرم په مسؤلیت پذیرۍ کې ترې مشکل نه لرم په کورني ژوند کې ورسره مشکل نه لرم خو زما زړه هغه نه خوښوي نه مې خوښېږي غواړم چې د هغه څخه جدا شم خو دا چې نکاح یو عقد دی او دایمي دی مګر تحمیلي موضوع نه ده ځکه د نکاح رابطه باید په مینه او محبت او شفقت سره وي په کورنۍ کې چې جنجال او بېاعتمادي او بدبیني پیدا شي بیا هغه ژوند په ښه شکل باندې مخ ته نه ځي عموما خشونتونو سره او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاوند رفاعه راوغوښته ورته وفرمیل چې دا ښځه تا سره ژوند کول نه غواړي تا سره خوشحاله نه ده که ته د دې هغه باغ بیرته واخلې چې په مهر دې ورکړی دې څخه جدا شه هغه صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم ومنه د میرمنې هغه باغ خپل خاوند ته چې په مهر کې اخیستلی او ورستون که او د خاوند څخه طلاقه شو جدا شو دې میرمنې 3 میاشتې خپل عدت تیر که
درې میاشتې وروسته بیرته خپل آرایش او سینګار برابر ک د باندې خپل یو حاجت د پاره وتله بازار ته سودا پسې یا د چا کور ته او محفل ته لاړله. په هغه وخت کې عادت دا و چې یو کونډه ښځه یا طلاقه شوې ښځه چې کله به د عدت څخه پاکه شوله او د خاوند کولو اراده به درلودله بیا به ځان سینګارو، لږ آرایش به کوو. دا سینګار او آرایش په دې معنا چې دغه ښځه نکاح کول غواړي، دا یو نښه وه په هغه وخت کې. ځکه هغه ښځو به چې خاوند درلوده هغو به خپل خاوند دپاره آرایش او سینګار کوو، هغه چې طلاقه شوې وي یا کونډې وي دوی به سینګار او آرایش نه کوو، مګر کله به چې د نکاح اراده وکړه بیا به دا کار کوو. نو دغه صحابیه تمیمه رضی الله عنها دې هم خپل آرایش او سینګار یې وکړو، خلکو ته یې دا وښوده چې زه د نکاح علاقمند یم. په دې کې یو بل صحابي عبدالرحمن ابن الزبیر نومیږي رضی الله عنه، دی خواستګارۍ ته ورغی. د ښځې ورسره خواستګاري ومنله، نکاح د دواړو تر سره شو. اوس چې دغه زنانه چون هغه پخوانی خاوند په دې نیت باندې پرېښوده چې د هغه قد ټیټ دی، په رنګ کې تور دی، د نورو خلکو نه لږ په ښکلا کې کم دی، فقط په دغه علت باندې د هغه څخه جدا شو. اوس چې عبدالرحمن ابن زبیر سره نکاح وکړه، دا سړی مالدار دی، سرمایه‌دار دی، مګر هغه محبت، هغه شفقت او هغه کورنۍ ژوند چې د پخوانی خاوند سره درلوده د سره نه لري. دی وهي همیشه د دوی په منځ کې اختلاف دی، دا اطاعت نه کوي، هغه وهل ورکوي، ورته ټکول ورکوي، کورنۍ کې مشکلات ایجاد شول. هغه څه چې د دې زنانه توقع وه د کورنۍ ژوند هم بسترۍ، هغه توقع هم د دې خاوند څخه په هغه شکل نه کېږي چې د پخواني خاوند څخه یې درلودله، یعنی د دې هغه نفسي غریزه پوره نه اشباع کېږي. اوس دا پکې معنی ده چې ما څه اشتباه کړې ده، هغه خاوند مې نه په اخلاقو کې کم و، نه په مسؤلیت پذیرۍ کې کم و، نه په دغه همبسترۍ کې کم و، په هر شي کې پوره و، ما سره مینه او محبت او شفقت هم و، خو زه تېر وطن اوس بېرته پکې معنی ده غواړي چې ما هغه خاوند سره بېرته نکاح وکړي. خو دغه خاوند عبدالرحمن ابن زبیر چې دې څخه د اطاعت غوښتنه کوي، دا اطاعت نه کوي، بالاخره هغه وحي په منځ کې اختلاف پیدا کېږي. یو ورځ هم دغه تمیمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغله. عایشه رضی الله عنها په کور کې ده، هغې ته د خپل لستوڼې داسې جګ کول، دا زما لاس وګوره. عایشې چې وکته دا لاس یې تک شین دی، هغه خاوند چې وهلی دا لاس یې پرشي چې وهلی خو لاس یې تک شین شوی، او دغه زنانه یو شین صادر هم په سر اغوستلی و. نو دی ورته ویل چې داسې زه خاوند وهلی یم او د وهلو په سبب باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلی یم چې هغه د شریعت د حکم پوښتنه وکړم. په همدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. عایشه رضی الله عنها ورته وایي چې یا رسول الله، د مسلمانانو مېرمنو وضعیت ته ګوره چې خاوندانو پې سخت ظلم شروع کړی. د دې زنانه لاس ته چې زه ګورم نه پوهیم چې دا صادر ډېر شین دی که د دې لاس ډېر شین دی، یعنی دومره ټکول شوی وهل شوی چې د صادر د رنګ نه شینوالی نه د دې لاس ډېر شین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه چې څه موضوع ده. دی ورته جریان وویل چې زه پخوا د رفاعه څخه طلاقه شوی یم او عبدالرحمن ابن زبیر سره مې نکاح کړې ده، د سره هغه څه نشته چې رفاعه سره و، یعنی زما حقوق نشي پوره کولی. حتی حدیث کې داسې راځي چې دغه صحابیه دا زنانه د خپل صادر یو څنډه داسې پورته کړه، ځوړنده کړه، ویل رسول الله دا خاوند زما دا رقم دی، یعنی نامردي لري، کوروالی نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خاوند پسې عبدالرحمن ابن زبیر پسې یو څوک ولېږل چې دا راوغواړه، ځکه د قاضي مسؤلیت دی چې د جانبینو څخه باید واوري. کېدای شي یو نفر یو څه تهمت کوي، په حقیقت کې هغه څه نه وي. په همدې کې دغه خاوند عبدالرحمن ابن زبیر راځي چې دوه زامن هم ورسره دي. نو دې زنانه څخه پوښتنه وکړه چې څه مشکل دی. دا زنانه بیا هم هغه خپل مشکل وویلی. عبدالرحمن ابن زبیر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل چې ته څه وایې؟ ویل یا رسول الله دا زنانه په ما تهمت کوي، دا دروغ وایي، زه د دې حق پوره ادا کوم. او یو کنایتن مثال هم ورکړ، ویل زه دا داسې ټکوم یا داسې خوځوم لکه د غلبیل غوندې، په دې معنی چې یو نارینه چې کامله همبستري کوي دغسې شکل باندې زه ورسره روغ یم، هېڅ مشکل نه لرم. مګر دا ښځه فقط غواړي چې بیرته پخواني خاوند سره نکاح وکړي، رفاعت ته لاړه شي، ما سره مشکلات جوړوي. زه چې بسترې ته راغواړم نه راځي، بالاخره زه وهم، زه چې د هغې نه یو خپل هغه مشروع حق غواړم، زما مخالفت کوي، بالاخره ما مجبوروي یم دغه مشکل ته.
فقط مشکل دا دی چې دا بیرته پخوانی خاوند ته ورتګ غواړي نو ما ته مشکلات ایجادوي، بل هیڅ خبره نشته. زه هیڅ مریض نه یم، نامردي نه لرم، کامل روغ انسان یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د صحابي ته وکتل، دا دوه ماشومانو ته وکتل، ویل دا زامن ستا دی؟ ویل هو. ویل د کارغه بچی به هم کارغه سره دومره مشابهت نه لري لکه ستا دا دوه ماشومان چې تا سره مشابهت لري، عین ستا شکل دی، ستا کاپیان دي. نو دوه ماشومانو درلودل هغه هم د پلار په عین قواره او شکل باندې، په دې معنی چې دی روغ دی، کوم مشکل نه لري. دغه ماشومان د بلې ښځې څخه دي، د دې مېرمن څخه نه دي. نو بالاخره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وفرمایل چې حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتک، ته بیرته پخوانی خاوند ته نشې تللی تر هغه چې تا د دې خاوند عسیله نه وي څکلې او د ستا عسیله نه وي څکلې، یعنې همبستري دې ورسره نه وي کړي، او بیا دی په خپله خوښه تا طلاقه کړي، بیا ته عدت تېر کړې، هغې نه وروسته پخواني خاوند ته ورتلی شي. تقریبا دې ته ورته مثال ځینې نورو صحابو سره هم تکرار شوی دی. کورني مشکلات مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې به هم کله کله رامنځته کېدل. د عمر رضی الله عنه په کور کې هم رامنځته شوي دي، د نورو صحابو په کور کې هم رامنځته شوي. پخوا محیط کې هم دا مسایل وو، اوس محیط کې هم دا مسایل شته، مګر هر مشکل د حل لاره لري. اسلامي شریعت هیڅ نقطه نه ده پرېښودلې مګر هغې ته د حل لاره شته. په قرآن عظیم الشان کې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې، د علماو په اجماع کې، په اجتهاداتو کې هیڅ شی داسې پټ نه دی پاتې چې د حل لاره ورته نه وي. هیڅ کله اسلام په ښځې باندې ظلم نه دی کړی، مګر هغه عزت او هغه مقام او هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي په یو مذهب او یو دین کې هم په ټول د تاریخ کې نه ورکړل شوي او نه به ورکړل شي. مګر جهالت زموږ دی چې په دین باندې ځان نه پوهو، بیا دین ملامتو. یو ورځ مسجد ته نه راځو مګر بیا مسجد پسې او امام پسې او مسلمانانو پسې خبرې کوو. د دین یو کتاب هغه الفبا مو نه ده خلاصه کړې، بیا په قرآن او په الله او رسول باندې انتقاد کوو چې اسلام داسې دی او اسلام داسې دی. زمونږ او تاسو په ټولنه کې ځینې ناروا افکار خلکو کې خپرېږي. یو سړی به یو غلط ناروا فکر دی چېرته نه اخلي، فقط چې مسلمانان تشویش کې واچوي، خپل فیسبوک کې به نشروي، ته به 2 ورځې وروسته ګورې چې ټوله وکټوریا په همدغه نظر باندې اوښتلې ده. ولا فیسبوک کې چا داسې نمشته کړي، فیسبوک کې چا داسې نمشته کړي، یا فلاني ماته داسې ویلې، فلاني ماته داسې ویلې. زه یو وخت کابل کې وم، موږ سره په حج کې په 2006 کال کې یو حاجي صاحب د حج ملګری و چې د کابل اوسېدونکی کې و. خو د حج نه وروسته 3-4 کال وروسته یو ورځ ما د حاجي یعقوب مسجد کې کابل کې لمونځ کوو، د ماښام ګورم چې هماغه حاجي صاحب زما تر څنګ منځ کې ولاړ دی، داسې بې پلانه سره مخامخ شو. زه یې ولیدلم، ما ته خارجان ویلې. نو خارجان ویل چې ما سره به ډوډۍ خورې خامخا. خو په زور یې ځان سره بوتلم کور ته چې لاړم، د دې یو مېلمه دی چې د امریکا څخه راغلی، او دغه مېلمه بیچاره کابل ته راغلی چې د ده کور چا غصب کړی دی په یو جعلي قواله باندې وزیر اکبر خان کې. دی راغلی چې محکمه کې خپل د کور قضیه وړاندې کړي، نو 3 میاشتې 4 میاشتې پرې تېرې شوي دي. دا چې 4 میاشتې پوره شوي، د امریکا څخه مېرمن ورته زنګ وهي چې بس خپل کار کوه، خپل بار کوم، زه طلاقه شم. ولې طلاقه شوې؟ ما ته چا وویل چې کله خاوند د کور څخه 3 میاشتې لرې وي ښځه طلاقېږي. نو اوس دا ځان ته بهانه جوړوي چې د خاوند څخه ځان جدا کړي. دا خبره به چا ورته کړې وي، چا به نه وي کړې، خو یو خبره ده. اوس هم دا خبره د ډېرو خلکو په ذهن کې ده، که یو خاوند د ښځې څخه 3 میاشتې لرې شو، ښځه طلاقه شو. دا په کوم اساس باندې یا په کوم دلیل باندې؟ دا نه حکم قرآن کې شته، نه د صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شته، نه د شریعت په اقوالو کې شته، نه د مجتهدینو په اقوالو کې شته. یو خود ساخته دروغ، محض افترا ده په شریعت باندې. دلته څو ورځې مخکې یو جناب چې 80 کاله به عمر خو وي حد اقل، لورې د خپل خاوند څخه تښتي، یو کورني جنجال او اختلاف باندې کور پرېږدي، ځي پلار کره. دې نه بغیر چې دغه خاوند څخه طلاق واخلي، تفریق واخلي، جدایي واخلي، ځي بل خاوند کوي، هغې سره یو مدت تېروي، هغه ورته طلاق ورکوي، بل خاوند په نکاح کوي، هغه سره یو مدت تېروي، هغه بل طلاق ورکوي، خو بالاخره 3-4 خاوندان یې تبادله کړي. اوس چې یو دولتي کار دپاره دوی دولت ته مراجعه کوي، دولت ورته وایي چې هغه اولنی خاوند د نور نه خو دولت خبر نه دی، د هغه خاوند طلاقنامه مونږ ته راوړه چې ته طلاقه شوې، دا بل سړی سپانسر کوي یا راغواړې، طلاقنامه راوړه، ډیورس لیټر. 15 کاله مخکې طلاقېږي، اوس راځي ډیورس لیټر غواړي. حال دا چې په منځ کې 3 نور خاوندان
سره ژوند کړی دی او جدا شوی. زه چې ورته وایم چې ډیورس لیټر اصلا خو دغه دوه درې نکاحګانې چې شوي دي په منځ کې دا ناروا و، د دې رابطه نورو خلکو سره دا ناروا ده، حرام ده، د زنا رابطه ده. په هغه صورت کې که خاوند وهلی وه، که ټکولی وه، که خشونت و، که تاوتریخوالی و، که جنجال و، که هر مشکل چې و، حل لاره همدا وه چې دا باید قاضي ته تللی وی، دا باید محکمې ته تللی وی، که په دې هیواد کې وه یو اسلامي مرکز ته تللی وی، د اسلام په رڼا کې به ځان دغه خاوند د قید د نکاح نه جدا کړی وی، بیا به بله نکاح کړی وی. نو د په همدغه احساساتو کې چې دا څرنګه اسلام دی چې دا په ښځې باندې ظلم کوي، ښځې ته یو ډیورس لیټر نه ورکوي، ښځې ته دا نه ورکوي، ښځې ته مال. اسلام خو په ستا په لور ظلم نه دی کړی، ظلم خو تا پرې کړی دی چې 15 کاله دې وساتله، 3 خاوندانو ته دې ورکړه، اوس ډیورس لیټر پسې ګرځي. ډیورس لیټر یا طلاقنامه خو په هماغه وخت وي چې ښځه طلاقه شي. نه وایي ما ته چا په سیډني کې وویلې چې 40 ورځې یو ښځه د خاوند څخه جدا شي طلاقېږي، او دا خبره خو ډیره مشهوره ده او ته یو عالم دا باید موږ ته ولیکي چې موږ دا محکمې ته او دولت ته ورکړو چې په اسلام کې دا نوشته دی چې 40 ورځې یو خاوند د ښځې څخه لرې شو طلاقېږي اتومات. ما هغه چا چې درته ویلې دی هغه هم دروغ وایي، او که ته راته وایي هم دا خبره غلطه ده او زه هم دا نشم لیکلی، دا په اسلام کې دا خبره نشته. نو بیا احساساتو کې راشي بې ځایه خبرې هم کوي چې خپل ځان هم ګناهګار کړي، اسلام پسې امتحانې کوي، مسلمان پسې او امام پسې. اوس به دا هر مجلس کې هم دا کینی چې امام داسې کار موږ ته ونه کوي. نو نن موضوع کې ما دا غوښتل چې دا وضاحت تاسو ته ټولو مسلمانانو ته دا وکړم چې کله د نکاح رابطه برقراره شي، دغه رابطه بیرته په داسې هوا او هوس باندې نه د منځي چې کله خاوند تښتي او کله ښځه تښتي، طلاقه شو، جدا شو، کله 3 میاشتې او کله 4 میاشتې او کله 40 ورځې. اسلام د جدایي دپاره خپل اصول یې ښودلي دي. هر هغه ښځه چې د خاوند څخه چې رسمي شرعي طلاق یې کړی 3 لارې لري چې جدا شي. بیا هر لاره خپل نور فرعي مسائل لري. یا به دا نکاح فسخه کېږي. فسخه په دې معنا چې یو زنانه یو خاوند سره نکاح کوي مګر د نکاح شرایط نه وي برابر کړي، دا نکاح فسخه د قاضي به حکم کوي چې د فلانه شرط په دې کې برابر نه یا فلان حکم په دې کې نه، دا نکاح فاسد دی، باطل دی، فسخه شو. یا نکاح کوي، نکاح صحیح شوی ده مګر وروسته معلومیږي چې دا خو مثلا رضاعي ورور او خور و، دا سره جدا کېږي، یا د دوی یو بل محرمیت سره ثابتېږي وروسته چې ابتدا کې دا معلومات نه و، دا نکاح فسخه کېږي. فسخه په دې معنی چې قابل اعتبار نه دی، نور لغوه شو، خلاص. دوهمه طریقه د جدایي چې اسلام موږ او تاسو ته بیانوي چې طلاق دی. خاوند به خپله ښځې ته په خپله خوښه او اراده باندې طلاق ورکوي. بیا د طلاق احکام تفصیلا موږ او تاسو پخوا هم بیان کړي، بیا به هم آینده کې بیان شي چې 1 طلاق یا 2 طلاق یا 3 طلاق، هر یو خپل الفاظ لري، خپل احکام لري، خپل د عدت مسائل دي، د مهر مسائل دي، دا ټول ورسره تړاو لري. طلاق د خاوند اختیار دی. خاوند به طلاق ورکوي، ښځه طلاق ځان ته نشي ورکولی. فقط په یو شرط یا په یو وخت کې ښځه خپل ځان ته طلاق ورکولی شي چې خاوند د نکاح کولو په وخت کې ښځې ته دا اختیار ورکړی وي. ځینې نکاحنامو کې دا نوشته وي، خاوند نه دا موافقه په ابتدا کې اخلي چې زه خپل د طلاق صلاحیت ښځې ته سپارم چې هر کله دا وغواړي ځان طلاق کړي، طلاق ده. نو که دې ښځې بیا هر وخت وویلې زه طلاق یم، طلاقېږي، ځکه خاوند د خپل صلاحیت هغې ته وسپاره. غیر د هغې نه طلاق د خاوند صلاحیت دی. که فرضاً طلاق خاوند نه ورکوي، یوه ښځه خاوند سره خوشحاله نه ده په هر علت باندې چې دی، ښځه خپل خاوند سره خوشحاله نه ده، نو دغه زنانه به خپل خاوند ته د خلع پیشنهاد کوي. خلع په دې معنا چې د نکاح د قید څخه به ځان وباسي. خاوند ته به پیشنهاد کوي چې زه تا سره خوشحاله نه یم په دې دلیل یا په دې دلیل یا په دې دلیل. لکه دغه صحابي قصه ما ابتدا کې وکړه، زه تا سره خوشحاله نه یم، ما ته طلاق راکړه. که خاوند ورته طلاق ورکړه خو طلاق دی، که خاوند طلاق ورنه کړه بیا دا به ورته پیشنهاد کوي چې زه هغه خپل مهر چې تا نه مې اخیستلی او بېرته درکوم، یا که مې نه واخیستلی واده دې را سره کړی د دومره مهر هغه ټول بېرته درکوم یا نیمایي درکوم، خو د پوره مهر نه باید زیات نشي چې ظلم واقع کېږي. خپل مهر به بېرته ورکوي. که خاوند وویل سید ما خپل مهر واخیسته او تا سره مې خلع وکړه، دا بیا طلاق شو. که چیرې خاوند ورسره نه مني، بیا درېیمه لاره اسلام دا کوي چې دغه ښځه به محکمې ته ځي، قاضي ته به ځي. اوس دغسې ملک کې چې موږ او تاسو اوسېږو دلته خو اسلامي محکمه نشته، دولتي محاکم هماغه د دې قانون مطابق حکم او فیصله کوي. نو دلته موږ او تاسو په هر ایالت کې یو اسلامي مرکز لرو چې هلته د علماو ټولنې دي، علما کمیسیونونه جوړ کړي د دغه دپاره. موږ دلته وکټوریا کې بورډ اف امامز لرو، بورډ اف امامز وکټوریا، سیډني روډ کې واقع ده، کوبرګ نارت.
هلته یو کمیسیون دی فقط د فامیلي خشونتونو د منازعاتو د حل دپاره چې زه خپله په هغې کې عضو وم، خو د تګ راتګ لږ مشکل اوس ما پرېښودلی، خو نور علما هلته شته. یا په سیدني کې دا رقم لرو، په اډیلاید کې لرو، په هر ځای کې د علماو یو مرکز شته. دغسې مرکز ته به رجوع کوي، هغو به د دې خبر او دلایل اوري، هغو به د شریعت په رڼا کې د دوی ترمنځ د تفریق حکم کوي. بیا همدغه حکم د طلاق یا د تفریق حکم لري، دې ته بیا تفریق وایي. تفریق هماغه هم طلاق د جدایي ده د ښځې او خاوند په منځ، مګر دا د محکمې او د قاضي په واسطه باندې کېږي. که خاوند وغواړي که ونه غواړي، چې کله قاضي تفریق کوي د قاضي حکم د خاوند نه پورته دی، دا جبري واقع کېږي، ښځه بیا نور اختیار او صلاحیت نه لري. ښځه چې محکمې ته ورځي یا قاضي ته ورځي، هلته به خپل دلایل وړاندې کوي. ځینې دلایل بیا داسې دي چې هغې کې طلاق رجعي واقع کېږي، که قاضي ته دا ثابته شي چې د طلاق کیس دی. مثلا یو ښځه ځي وایي چې دا زما خاوند په ما نفقه نه کوي، ما ته خرج نه راکوي، نو قاضي به د خاوند راغواړي، یا به خاوند دا ثابتوي چې نه لري. ځکه قرآن عظیم شان کې الله عز وجل فرمایي لینفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. هغه انسان چې ډیر مال لري دی د خپل سرمایې مطابق نفقه وکړي. هغه انسان چې لږ مال لري تنګلاسې دی د خپل تنګلاسې مطابق نفقه وکړي، ځکه الله تعالی یو انسان نه مکلف کوي په هغه څه چې دی نه لري. ښځه به مثلا یا کورنۍ کې 3 وخته داسې فوق العاده ډوډۍ غواړي، د ده وسه نه رسېږي، یا داسې ده چې د ده وسه ډېره ښه رسېږي، د ډېر بخیلي کوي، نو دواړه حالته صحیح نه دي. هر سړی به د خپل وسه مطابق نفقه کوي. نو یا به د محکمې ته دا ثابتوي چې زه نفقه نشم ورکولی، که نشي ثابتولی او مالدار او سرمایه‌دار دی، نو بیا قاضي ورته مهلت ورکوي چې زه تا ته 3 میاشتې وخت درکوم، په دې کې به خپل ځان اصلاح کوي، نفقه به کوي. که چیرې اصلاح نه شو بیا قاضي جدایي ورکوي. نو دلته طلاق رجعي واقع کېږي، ځکه امکان لري چې دا سړی دوباره تجدید نظر وکړي، ځان اصلاح کړي. یا یو سړی مسافر دی، همدا رقم قاضي ورته وخت ورکوي، یو طلاق واقع کېږي چې دی بیرته راشي. که فرضاً دا که مشکل حل شو، که حرانه بیا قاضي دوباره حکم کوي. مګر ځینې نورو مسایلو کې داسې دی چې دا خاوند مریض دی، داسې مریض چې داسې انسان سره ژوند نشي کېدلی، یا معیوب دی، یا مثلا ضرر واردوي د زنانه ته، یا وهل او ټکول کوي، داسې نور مشکلاتونه ایجادوي. نو په دغسې صورتونو کې که چیرې قاضي ته ثابته شي، بیا قاضي تفریق حکم کوي، خو بیا دا طلاق باین دی، 2 طلاق واقع کېږي. که فرضاً دوی دوباره وغواړي، د عدت څخه وروسته به د جریان د عدت کې دوباره تجدید نکاح کوي. نو غیر د دغه 3 ملاحظو نه چې فسخ ده، طلاق دی او تفریق دی، په بله هیڅ طریقه باندې د ښځې او خاوند رابطه نشي سره جدا کېدلی. دغه بهانې چې اوس یو تعداد ځان ته جوړوي چې زه 40 ورځې د خاوند څخه لرې پاتې شوی یم، پلار کره تللی یم، جدا شم، دا په اسلام کې ځای نه لري. 3 میاشتې که یو ښځه د خاوند څخه لرې پاتې شو یا خاوند د ښځې څخه لرې شو، طلاق واقع کېږي، دا په اسلام کې ځای نه لري. دا ټولې خبرې خودساخته خبرې دي. که 10 کاله هم تیر شوي وي، که 20 کاله هم تیر شوي وي، د دوی نکاح برقرار دی، ولو که ظلم واقع شوی دی، که چیرې قصدي کار وي. مګر تر څو چې دوی دغه مراحل طی کړي نه وي، طلاق اتومات نه واقع کېږي. فقط په هغه صورت کې چې خاوند غایب دی او هغه هم خپل مدت لري، چې دغه مدت پوره شي، بیا قاضي هغه خاوند باندې د مړي فکر کوي چې دا خاوند گویا چې مړ شوی دی، ځکه 4 کاله تیر شو، اصلا درک نشته، نه ژوند معلوم دی، نه مرګ معلوم دی، نه تلیفون، نه تګ راتګ، نه یو خط، هیڅ درک نشته، او دا ښځه ولې متضرره شي. نو په هغه صورت کې قاضي د تفریق حکم کولی شي، غیر د هغې نه د تفریق حکم بیا نشي کېدلی. نو په همدغه اساس مسلمانانو دغه احکام چې تاسو اورئ، نو د هر مسلمان مکلفیت هم دا دی چې خپل نور دوستانو ملګرو ته دغه احکام رسوي. په ټولنه کې، په بازار کې، مارکیټ کې، د کار په ځای کې، یو ځای بل ځای دغه خبرې تاسو یو بل څخه اورئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله هم وعظ کوو، په آخره کې به صحابو ته فرمایل چې لیبلغ الشاهد منکم الغائب، هغه حاضر کسان چې دلته زما څخه اوري، د هغه کسانو ته ورسوي چې حاضر نه دي، غایبانو ته دې ورسوي. نو ډېر وخت زه دلته داسې مسایل اورم، تاسو یې هم اورئ چې فلاني ماته دکان کې داسې ویلې، فلاني راته مارکیټ کې داسې ویلې، فلاني راته په موټر کې داسې ویلې، مګر هغه ټول به غلط احکام وي، خپل خودساخته خبرې به وي. نو دوی سره هم بیا دومره علم نه وي چې دفاع وکړي. نو د اسلام پوهه دا په هر مسلمان باندې فرض ده، بالخصوص په دغسې نازک او حساسو مسایلو کې چې یو زنانه خودسرانه خپل ځان طلاق کوي، بیا ځي 2-3 خاوندان تبادله کوي، بیا هغې نه وروسته طلاقنامې پسې راځي، او بیا دلیل هم ځان ته هم دا وایي چې 40 ورځې کې زه طلاقه شوی یم. نو دا یو ناروا عمل دی. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. وصلی الله علیه وسلم.